د افغان سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو مدني ټولنې او خبریالانو د ونډې او رول په تړاو په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د ناستې ته د هیواد له ټولو ولایتونو د مدني ټولنې غړي، ځوانان او د رسنیو استازي رابلل شوي وو. د غونډې ګډونوال وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید وهڅول شي ترڅو د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز ډیر کړي، ځکه د دوی په خبره جګړه د حل لار نه ده او هیڅ لوری هم د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی. همه را در میز مذاکره آورده و بتونیم از راه مذاکره و از راه صلح و از راه مفاهمه بتونیم مشکلات خود هم از آدرس مردم افغانستان و هم از آدرس طالبان اونجا صحبت شوه و بشینیم و بشنویم و بگوییم برشان، برای اینکه جنگ راه حل نیست و مردم افغانستان با گفته عامیانه اگر بگویم کار به استخوان مردم افغانستان رسیده. دوی دغه راز زیاتوي چې په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرو له پیل نږدې یو کال تیریږي، خو کومه مثبته لاسته راوړنه نه لري. له بلې خوا جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی. دوی پر افغان حکومت غږ کوي چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته فعاله ونډه ورکړي. تقریبا یک سال شد ما هیچ دستاورد از روند صلح نداریم، ولی برعکس در مقابل از جنگ هنوز تقویه شده میره، صفوف جنگ تقویه میشه و امروز که ما مشوره استراتژیک از زنان جوانان میگیریم، جوانان در افغانستان کسایی هستند که هم ماشین جنگ در دست از ایناست و هم روند صلح. په ورته مهال د هیواد له لیرې پرتو سیمو راغلي ځوانان هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په روان حساس وضعیت کې دي د افغانانو لاسنیوی وکړي ترڅو دوی له روان جګړه ایز حالته راووځي. بلخوا افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم اندېښمن دي او وایي چې د دوی پر وړاندې ورځ تر بلې ګواښونه پر ډېرېدو دي. مشکلات جدی قرار دارن. ما میخوایم بر خانم‌ها کمک‌های جدی بخصوص از نهادهای بین‌المللی یونما، یونیسف همگیشون باید این قبل، یعنی قسمی که در دیگه کشورها بر همه کمک میرسانن. په تیرو 2 کلونو کې دا چې خبریالانو په سوله باندې ډیر راپورونه جوړ کړل، مثلا برنامې جوړې کړلې او دوی د عامه پوهاوي لپاره ډیر کار د سولې برخه کې وکړ. همدا علت و چې د ځینو ډلو ټپل لخوا خبریالان ټارګټ شول، هغوی وځورول شول، ووژل شول، حتی رسنۍ بندې شولې. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین بیا وایي چې په دې وروستیو کې د جګړو او ناامنیو له کبله په هیواد کې د لسګونو رسنیو چارې په ټپه درېدلې او د افغان خبریالانو پر وړاندې ګواښونه هم پر ډېرېدو دي. بیش از 50 رسانه در سر تا سر افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی کارش متوقف شده و صدها تن از خبرنگاران از کار و وظیفه خودشان باز ماندند.